ټیبلز په بوتسټراپ کې نظر و ساده ټیبلز ته موږ او تاسو ټیبلز لرو چې بوتسټراپ کلاسونه موږ پر اپلای کوو چې ټیبل هغه سټایل یې موږ او تاسو برابر کړو. نو دې لپاره موږ د بوتسټراپ ټیبلز وایو. دلته په بوتسټراپ ټیبلز کې ډېر ټیبلونه دي. نو دې څخه موږ یو څه لکه ریسپانسیو ټیبلونه ریسپانسیو ټیبل بیا هغه وخت کارول کېږي چې تاسو ریسپانسیونیز په نظر کې نیسئ. دا یو ډېر مهم شی دی. او راځو لومړی ساده ټیبلونه چې موږ او تاسو که چیرې زه راسم دا کاپي کړم او دلته یې کښېږدم. د اوس لپاره زه ماسې غواړم چې دا ډیټا پکښې چیک کړم. که راسو کلیک نو دلته موږ ته یو ساده ټیبل دی چې دا بغیر له دغه څخه یې زه غواړم چې کلاسونه نه وي پر اپلای. نو تاسو پرې هغه د دې ټیبل کوم دلته که چیرې راسم کلیک نو دا ټیبل دغه شکل لري. په لومړي سر کې ټیبل داسې یو شکل لري، اما په یوه کلاس سره دی ټوله کوم شیان چې دي هغه اخلي. راځو لومړی زه غواړم چې دلته زه یو ټیبل ولرم. په ټیبل کې ټي هیډ ټي هیډ ولرم او همداسې موږ او تاسو په ټیبل کې ټي باډي او دلته زه ټي آر ورکوم، یو را ورکوم، په دې کې ټي ډي ورکوم، ټیبل ډیټا. او زه دلته غواړم چې دلته زه کولی شم چې ټي هیډ مو ورکړي ټي ایچ. زه به په یو را کې دلته یو ټي ایچ جوړ کړم. ښه ټي آر ټیبل را ټي ایچ او دلته به ورته لیکم چې name ښه بل ټي ایچ یوزر نیم ایمیل او همداسې زه ورته لیکم چې ټي ایچ د دې لپاره زه اکټیو اوس اکټیو ورکوم. ښه دلته زه غواړم چې نیم ورته ورکړم احمد، ټیبل ډیټا ایمیل احمد gmail.com او همداسې موږ او تاسو ورکولی شو ټي ډي احمد اکټیو از اکټیو. اوکې اوس لپاره دا ورکو. زه غواړم چې لومړی مازې چیک. نو دلته موږ او تاسو داسې یو سټرکچر لرو چې هغه ډېر یو خراب سټرکچر دی. که چیرې موږ او تاسو راسو پر دې کلاس باندې یو د ټیبل یو کلاس ورکو. اوس بیا چیک نو موږ او تاسو ته یو ډېر ښه چې کوم موږ په کار دی هغه رقم ټیبل یې موږ او تاسو ته جوړ کړي. ښه دا خو موږ او تاسو یو وار را وکړل. زه غواړم چې دلته راګانې ډېرې وي. ښه راځو دا خو یو ساده ټیبل و چې موږ او تاسو دلته جوړ کړي. تاسو کولی شئ سکوپ ورکړئ. ښه ویریانټس تاسو کولی شئ چې ټیبل ته خاص ویریانټ ورکړئ. دلته تاسو کولی شئ چې پر ټیبل باندې ویریانټس ولګوئ او پر راګان باندې. ویریانټس څه هدف دی؟ که چیرې موږ او تاسو راسو دلته پر دې ټیبل باندې کلاس ټیبل ډارک اوس که چیرې راسو دلته زه راسم کلیک. ښه ټیبل نشته په دې خاطر نشته چې موږ او تاسو یو زما فکر ډارک شته که نشته خو شته. باید دا ټیبل ښکاره کړي دا چې خیر را به شو لومړی په ټیبل او ټیبل ډارک پر اپلای کړو. زه ډارک په نو نه ښکاري زما فکر سره یو مشکل به دا چې نه نو اوس دلته یو ډارک ټیبل موږ ته راکړي چې دا موږ او تاسو د دغه کوم ویریانټ په ترو باندې وکړو. موږ او تاسو دلته کولی شو چې هر دغه ورکړو. زه ورته لیکم چې پرایمري نو دلته به موږ ته پرایمري ټیبل راکړي چې شین ټیبل وي. راسو داسې یو شین رقمه ټیبل دی. موږ او تاسو کولی شو چې پر یو را باندې هم داسې یو دغه وکړو. دلته موږ او تاسو یو کلاس پر لګولی شو او دلته تاسو که چیرې راسئ دلته تاسو کولی شئ هم سیم کلاس پر اپلای کړئ لکه ټیبل. زه غواړم ټیبل وارنینګ نو دلته به یو وارنینګ رو موږ ولرو. که چیرې راسو کلیک او دلته به موږ او تاسو دا رو وارنینګ ولرو. دې ته ویریانټس ویل کېږي.
زه نه غواړم چې ډېر بحث پر وکړم یو دا سټریپټ او ټیبل هور زه غواړم چې جوړ کړم دا ټیبل به زه راواخلم کاپي به کړم او دلته به دا ښه زه دلته غواړم چې دا ټیبل سټریپټ وسي سټریپټ جلا ټیبل زه راسم لومړی سټریپټ که چیرې راسو کلیک نو دا ټیبل به بل شکل ولري که چیرې راسو دا سټریپ څخه داسې دی سټریپ داسې دغه کې چې یوه رایه سپین رنګ ولري بله رایه ګرې یا یو څه ګرې ته ورته رنګ دی دې ته سټریپ ویل کېږي بل ټیبل زه غواړم چې جوړ کړم هوور او موږ او تاسې بل مهم ټیبل چې موږ او تاسې لرو هغه که چیرې راسو پر دې باندې که چیرې د هوور کلاس اپلای کړو هوور نو دا چې موږ او تاسو پر دا را باندې هوور کوو نو هغه به یو څه دلته که چیرې راسو دلته یو څه دغه کوي بل ټیبلونه خو ډېر دي اکټیویبل دا مشکل نه لري زه غواړم چې زما فکر سره ښه ریسپانسیو ټیبلونه ریسپانسیو ټیبل داسې کو چې زما فکر سره دلته دې ټیبل ته زما دلته شته زه به راسم چیک وکړم که چیرې موجود و ټیبل بارډر لیست بارډرونه که چیرې نه غواړئ تاسې ښه دلته زما فکر سره شته که راسم ریسپانسیو ټیبلز نو دلته موږ لومړی ما دغه ریسپانسیو کلاس پر اپلای کوو زه لیکم چې ټیبل ریسپانسیو نو دا به یو ریسپانسیو ټیبل ماته جوړ کړي او په دې کې داخل ټیبل کوم دا به ریسپانسیونیس ولري که چیرې راسو کلیک اوس به موږ او تاسو ډېر ټیبلونه ولرو ښه زه راځم ټوله ټیبلونه چې کوم زما فکر سره لاندې ټیبل باید ریسپانسیو خو دی دا چې الیمنټونه لږ دلته ریسپانسیونیو نه ښکاره کوي که چیرې الیمنټونه موږ ته ډېر کړو نو دا لاندې اخري ټیبل به ریسپانسیو ټیبل وي